जो हमारा अमन है उसकी मुस्तकिल बहाली को यकीनी बनाना। میش خواندی ماندی په پنجاب شه په پېښور شه په بانی شه په پنډر شه پریته دي مهرباني وکړه چې دا ستیرو شي و خپل کرینا ته په میش خپل کرینا خپل جماعتینا جامې دا په میګه بوت شي دغه نه دومره خبره امیر دادو چې دا شمالي وزیرستان د داس بې عزتۍ نه ولکه پاکستان چې بې عزته کړ چې پاکستان د میږ ملک ته میږ یې پسینه او خلي خدا کوم دا جبلاوي نه بخښا دی بربود یې کړي میش کرینا تبا کړل صرف جماعتینا پرخې دي دیکانینا اډام کړل بازورینا اډام کړل میږ یې ورډ کړي د میش خواندې ماندې په پنجاب شه ګرځي په پېښور شه ګرځي په واټ شه ګرځي باندې شه توز د پورا شرم دا یاد توز د پورا ضروري نه و یوه خبره میر نه مانی نه یوه خبره بلستا اول د میر د کېرې د بازورې ابو داول بازور دا په خپل ځای جوړ کړل شي مارکیټې تشتن ته دا هغه معاهده ورکړل شي مو سکولینا یونیورسټي کالجینا دغه دا بوت کړل شي هغه نه بعدو دا منځای شيري درته میږو ټول مشوره وکي ټول په مشوره سره کدوا کسون غوښتل غا کلاس کسون میر در کولغه او د میر د مستقبل فیصله تو صادر کو چې میر د مستقبل دغه خبره دو خو په موجوده وخت د میر دغه ټول اطمینان چې د موجوده نوستي دغه متفقه فیصله دادو چې په دایوس وخت میر د اصلاحات په پوزیشن شنی چې سپر میر د متاثرین خپل کورې ته واپس شوی نه وي د میر بازورینا او د میر جماعتینا د میر مدارس او د میر شکورینا بوت شوی نه وي د یغه وخت پر میر د اصلاحات په کتاب باندې نه راګیږي यही सबसे बड़ा सबूत है और अभी हमारे मीरली बाजार चंद ही कदम पर है आप लोग और आपकी टीम वहां जा सकती है देख सकते हैं कि वहां पे जो हमारा सामान था वह कहां गया है अगर ये सही कानून है तो आप इसको इस्लामाबाद में राइज करें अगर ये सही कानून है तो लाहौर पर राइज करें अगर ये सही कानून है पूरे पाकिस्तान के लिए लागू करें अगर ये सही कानून है जिस अंग्रेज ने बनाया है उधर जाके आप लोग जो उधर से फंड मांग सकते तो उधर उसको जाकर आप कहे ये आपका कानून है आप अपने ऊपर ये लागू करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फाटा में हम मुकम्मल तौर पर FCR का खात्मा चाहते हैं और ये भी बताना चाहता हूँ कि फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम होना चाहिए इसके अलावा और FCR दा खात्म शी और देमीश फाटा दा को खैबर पख्तूनख्वा से शामिल शी व सलाम यूथ ऑफ वजीरिस्तान का तर्जुमान हूँ। आज जरगा जो मुनक़िद हुआ है FCR के हवाले से तो हमारे वजीरिस्तान के नौजवानों का भी यही मौक़िफ़ है कि हम FCR को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इसी FCR की वजह से हमारे लोगों की ये बर्बादी जारी है। तो खलक पर कौमी तो वापस लाड़ शी आबाद शी कारोबार रवान शी स्कूलों रवान शी तो ब्या दरम मंजर राजी अगे की टोल जरूरी खबर दादा इस्लाहात दोबारा वक्त पकार दे बोले दा फौरी कार नशी के दे खास तौर पे दूर कबाली इलाकों की देर मुसीबत रागले हो खुसूरा मुसीबत नॉर्थ वजीरिस्तान के दलता रागले हो शुमाली इलाकों के बल चतनो रागले हो जितासु को वक्त जाए दे ता पिंजल इसकारा अगब इंशाल्लाह पूरे शी तो तसरी जाता है जिन सारा तासु ख्वाहिशात को मुताबिक बात देखो कमेटी पर सिफारिशात हो रही और तासु आगे नतीजों ना पूरे तरीके से मुतमईन है। د خیبر پختونخوا گورنر په مشري کې نن د فاټا اصلاحاتو کمیټې په میرلی کې شمالي وزیرستان کې د عثمانزای مشرانو ځوانانو او د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو سره وابسته چې کم غړي دي د دې سره په لوی شمېر کې دغه جرګه وشوه په جرګه کې یو خوا د شمالي وزیرستان عثمانزای چې کم مشران دي هغه د چې کم اصلاحاتو کمیټې او گورنر او دغه رنګ د فوزي چارواکو نه د غوښتنه وکړه چې دوی اصلاحات چې کم عمل دي د فاټا اصلاحاتو عمل نه پاغه او نه په نورو خبرو باندې دوی خبرې کولی تر څو پورې چې دوی خپل سیمو ته واپس نه راغلي او د دوی چې څومره هم توانونه شوي دي یا بازارونه ډنګ شوي دي هغه په خپل ځای جوړ کړي شوي نه وي. بل طرف ته هغې نه وروسته د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو سره چې څومره وابسته غړي دي هغوی سره بېله جرګه وشوه د اصلاحاتو کمیټې په هغې کې ټولو په دې خبره زور ورکړو چې دوی قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ضم کول غواړي او FCR خاتمه غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، میرلی، شمالي وزیرستان.